په دې وخت کې چې ته په بستره کې پروت یې ته دا نفس ته ووایه ورته یې ظالمه که چیرې د دنیا یو باچا راسي زما د کور دروازې او زما د خونې دروازې ته اوس ولاړې او هغې پر ما باندې غږ کوي چې سړی راپورته سه او زما سره هر څه شته چې څه غواړې هغه ټوله درکوم نو ای نفسه دې وخت کې به ته په کوم شکل ور وغورځې حالانکه حدیث شریف دا دی چې دې وخت کې الله تعالی په خپله د دې دنیا و اسمان ته راشوس الله تعالی پر دې انسان باندې غږ کوي انسانه که څه غوښتنه غواړې وي که زه در پر کوم که د ګناه بخښنه غواړې زه در بخښم او که یو بل ضرورت پر کول غواړې زما څه یو غواړه زه هغه ضرورت در پر کوم نو تا د نفس ظالم ته دا ووایه چې د دنیا د یو معمولي باچا چې زما غوندې انسان دی د هغې پر مطالبه او پر ندا او پر غږ باندې په کوم شکل ورغورځې حالانکه دې کې وخت کې د ټولو کائناتو باچا په دې اسمان کې انتظار دی او هغې غږ در باندې کوي چې راپورته سه چې څه غواړې زه در پر کوم د هغې پر غږ باندې ته نسې راپورته کېدلی